الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من أهل النار اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو، زنند تاسو په حضور کې په کجوري سره د روژې ماتولو څومره فضائل دي او ساینسي او طبي څومره فواید دي د دې ذکر کول غواړم. د ترمذی شریف حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. کله چې په تاسو کې یو کس روژه ماتوي نو دا دې په کجوره سره روژه ماته کړي، ځکه په کجورې سره روژه ماتولو کې برکت دی. که چېرته کجورې پیدا نه کړي نو بیا دې په اوبو سره روژه ماته کړي، ځکه اوبه پاکونکي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم په کجورو یا اوبو سره روژه ماتوله. د ابو داود شریف حدیث دی. حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه فرمای: كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حصوات من ماء. رسول الله صلی الله علیه وسلم بوای د ماښام مانځنه مخکې په یو څو تازه لمدو کجورو باندې روژه ماتوله. که تازه کجورې به نه وې نو په اوچو کجورو به یې روژه ماتوله، او که وچې کجورې به هم نه وې نو یو څو یعنی 3 ګوټه 3 غوړپه اوبه به یې وڅکلې. په کجورو یا اوبو سره روژه ماتول مستحب ده. نبی علیه الصلاة والسلام په کجورو سره د روژې ماتولو حکم ځکه کړی چې کجورې د عربو بهترینه غذا وه، دا عامې پیدا کېدې، غریبانانو هم خوړلی شوې، نو ځکه په دې سره د روژې ماتولو حکم وشو. بل دا چې په کجورو سره روژه ماتولو کې ډېر حکمتونه هم شته. یو ظاهري حکمت پکې دا دی چې کله د ماښام په وخت معده خالی وي، په دې وخت کې چې کوم شی وخوړلی شي نو معده هغه په ښه شان قبلوي او هضموي. نو که په دې وخت کې معدې ته خوږ شیرین شی لاړ شي نو معدې ته ډېر قوت ورکوي، بیا خاص کر قوت باصره یعنی د سترګو قوت ته ډېره فایده ورکوي. بیا که کجورې پیدا نشي نو د اوبو سره دې روژه ماته کړي، ځکه د اوبو خصوصیت دا دی چې دې ته الله جل جلاله طهور ډېرې پاکې اوبه ویلي. نو په اوبو سره روژه ماتولو کې د ظاهري او باطني پاکوالي نیکپالي هم شته. په کجورو سره د روژه ماتولو ساینسي او طبي فواید دا دي. اول نمبر، د روژې په وجه چونکې د انسان قوت کمیږي نو د روژه ماتي په وخت داسې شی خوړل پکار دي چې هغه قوي وي او زر هضم شي. نو کجوره داسې جامع او معتدل شی دی چې دا قوي هم ده، زر هم هضمیږي، او د انسان د بدن دپاره چې په دې وخت کې څومره اجزا ضروري دي هغه ټول په دې کې شته. دویم نمبر، د چا په وجود کې چې وینه کمه وي نو د روژه ماتي په وخت دته د فولادو سخت ضرورت وي، حالن کې فولاد په کجوره کې قدرتي طور باندې موجود وي، لہذا څوک چې په کجوره باندې روژه ماته کړي نو د ده به دا ضرورت هم پوره شي. دریم نمبر، په ګرمۍ کې خلقو ته د روژې په وجه تنده او لوږه وي، نو که د روژه ماتي په وخت دوی فورا یخې اوبه وڅکي نو په دې کې دا خطره شته چې دته د معدې ګیس، تبخیر او د جگر پړسوب مرضونه پیدا شي. خو که روژهدار اول په کجورو سره روژه ماته کړي او بیا اوبه وڅکي نو د دغه ذکر شوو ټولو مرضونو نه به محفوظ شي. څلورم نمبر، د بعضې خلقو په وجود کې خشکي وي نو کجوره چونکې معتدله ده، که په دې سره روژه ماته کړی شي نو د خشکي دا بیماري به یې هم ختمه شي. د کجورې سره د روژې ماتولو ډېر فواید دي. د شریعت له نګاه نه هم د دې ډېر فضائل دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په کجورې سره روژه ماتوله، او د ساینس او د طب د لحاظ نه هم ډېر فواید دي. الله دې موږ او تاسې ټولو ته
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او موږ او تاسو ته الله تعالی د صحیح طریقې سره د روژې نیولو توفیق را نصیب کړي. آمین یا رب العالمین.